بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم. تیره ویډیو کې مونږه اقلاب ویلی وو چې کوم د تنوین او ساکن نون دریم حکم و. نن به انشاءالله تنوین او ساکن نون څلورم حکم وایو چې هغه ته وایي اخفا. اخفا په اړه باندې به پوره معلومات ترلاسه کوو، پوره ځان به ورباندې پوهوو. دا داسې یو مهم حکم دی د تنوین او د نون ساکن چې کوم په قرآن کریم کې ډیرو زیاتو ځایونو کې دا راغلی دی او قرآن کریم په دې سره ډیر ښایسته تلاوت کیږي او ډیر خوند لوستونکي ته هم ورکوي او اوریدونکي ته هم ورکوي چې کله دی په هغه کلماتو کې اخفا کوي. راځئ چې اول اخفا تعریف وپېژنو او بیا راشو د هغو ډولونو ته او بیا راشو مثالونو ته. اخفا په لغت کې پټولو ته وایي. اخفا په لغت کې پټولو ته وایي او د تجوید د علم په اصطلاح کې هر کله چې نون ساکن یا تنوین څخه وروسته ادغام، اظهار او اقلاب د تورو نه علاوه باقی 15 توري راشي اخفا صورت نیسي. ادغام مونږ ویلې چې د ادغام شپږ توري یرملون دا خو چې کله راغله بیا خو ادغام وشو کنه. اظهار دې هم شپږ توري وو، همزه ها، عین ها او غین خا. اصل کې دا شپږ توري دي خو دې کې همزه او الف هم پکې حساب شو، یعنی مطلب دغه توري هم ورڅخه ووته. اقلاب هم مونږ پرونه ویلي په تیره ویډیو کې چې په هغه کې د با توري وو. ګوره ادغام شپږ توري یرملون، اظهار شپږ توري همزه ها، عین ها، غین ها او اقلاب یو توري با چې د دې څخه بغیر نور توري راغلو. مثال سا راغله، صاد راغی، دوات راغی، جیم راغی او همدغه شان نور چې کوم باقی توري دي دال، ذال، دې کې چی کېږي؟ دې کې بیا اخفا کېږي. کله پکې اخفا کېږي؟ کله چې نون ساکن راشي یا داسې یو بل توری وي یا همدغه نون وي په دې باندې دوه زوره وي، دوه زیره وي، دوه پیشه وي، د هغې څخه وروسته هغه 15 توري راشي چې کوم د ادغام، اظهار او اقلاب څخه علاوه نور توري دي، دې کې به اخفا کېږي. نون ساکن او یا هم نون تنوین دا پټېږي. څرنګه پټېږي دا اوس وایو. اخفا د ادغام او اظهار منځني حالت ته وایي. اخفا د ادغام او اظهار منځني حالت ته وایي. نو ګوره دې نه هم معلومات کېږي. کله چې د نون ساکن یا تنوین څخه وروسته دا توري راشي نو اخفا بیا دوه ډوله کېږي. چې کله دغه 15 توري راغله د 15 توري کې هم اخفا به په دوه ډوله باندې کېږي. صحیح شوه؟ موټه یعنی قوي اخفا، باریکه یعنی کمزوري اخفا. کله چې د نون ساکن یا نون تنوین څخه وروسته دغه 15 توري کې بعضې توري داسې چې هغه توري راشي هلته موټه قوي اخفا کېږي. کله چې هغه نور توري راشي بې باریکه یعنی کمزوري اخفا کېږي. نون ساکن یا تنوین څخه وروسته کوم توري؟ صاد، ضاد، طا، ظا او قاف. کله چې دغه توري راشي د دغه څخه وروسته دې کې چی کېږي؟ دې کې اخفا کېږي. مثالونه څه شي دي؟ مضود. ګوره موږ داسې نه ویو مدود، نه مضود، خوله داسې غونچې غوندې ټولوو. دویم مثال میطین، دا دویم مثال و. دریم مثال کله چې نون ساکن څخه وروسته قاف راشي من قابل. ګورې اول مثال کې نون ساکن څخه وروسته دوات راغلی، دویم مثال کې نون ساکن څخه وروسته طوا راغلی، دریم مثال کې نون ساکن څخه وروسته قاف راغلی. راځئ باریک اخفا وګورو. کله چې نون ساکن یا نون تنوین څخه وروسته دغه توري راشي چې کوم لس دانې دي تا، ثا، جیم، دال، ذال، ذا، سین، شین، فا او کاف. مثالونه څه شي دي؟ دا ګورې موږ داسې نه ویو داسې نه ویو. څنګه ویو؟ دا. دویم مثال انذرتهم. دریم مثال من ثقلت. همدغه شان ډیر زیات مثالونه په قرآن کریم کې کتلی شئ. هیله کوم چې تاسو به په دغه ویډیوز باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره تنوین او ساکن نون څلور حکمونه، اول حکم اظهارو، دویم ادغامو، دریم اقلابو او څلورم اخفا وه. دې نه پس به انشاءالله نور درسونه هم وایو. نو داسې شپږ ان تر 7 پورې ویډیوز نورې هم د خیر سره کوو. بیا به راځو عملي قرآن ته او عملي په قرآن کې د خیر سره به تاسو ته دا موږ ښایو.